اوس پښتنه دا ده چې یو کس نوی غواړي دعوتګر شي یا دعوت وکړي، کوم ځای نه شروع کړي؟ کتاب لیکل نه شروع کړي که ویډیوګان نه شروع کړي؟ سټارټ د کوم ځای نه وخلي؟ اول نمبر باندې زما په خیال باندې یو دعوتګر دپاره پکار ده چې هغه د خپل سلف نه شروع کړي. بالکل چې زه په سلف کې څه شی لرم، زه خلکو ته سبا څه بیان کړم. اول نمبر باندې دعوتګر دپاره زما په نظر باندې اخلاص مهم دی، چې اخلاص ولري. دویم نمبر باندې پوهه مهمه ده. پوهه همداسې محدوده پوهه نه باندې چې کلي یا دغه کې کور کې چا نه قصه اورېدلې یا کلي کې اورېدلې یو خبره ذهن ته راشي، دغه نه، بلکې ښه اتنټیک یا ښه مطالعه ولري، یو موضوع باندې دسترس ولري، بیا په هغه موضوع باندې خبرې وکړي. بیا په دې موضوع باندې زما په نظر باندې د کتاب لیکلو نه ویډیو باندې خپلې خبرې بیانول اسانه دي. بالکل هغه په اساني سره باندې، ځکه چې کتاب کې ته مجبور یې چې ته مکمل موضوع باندې بیا کار کوې، علمي بحث به علمي بحث به کوې، مکمل موضوع به کنټرول کوې. په بیان کې چې ته زیات یو انسان زیات نه زیات خبرې وکړي، 10 دقیقې 15 دقیقې 10 دقیقې خبرې کول دته اسانه خو که چېرته دی به کتاب لیکي نو د په ذهن کې باید دومره مواد موجود وي چې هغه که په ویډیو شکل کې بیان شي چې هغه 10 ساعته 13 ساعته 40 ساعته باندې وشي. ډېر ښه که یو دلیل صرف وړاندې کړي چې ولې کتاب ولیکو، صرف یو دلیل. اصلا داسې ده چې په پښتو ټولنه کې یو مشکل موږ سره دا ده چې موږ علمي کتابونه ډېر کم لرو. بېګا موږ په دې باندې بحث کوو، خصوصا د الحاد په بخش کې علمي کتابونه اکثره موږ تاسې لکه زموږ تاسې په پښتو ټولنه کې داسې کتابونه ډېر خرید هم لري او ځوانان هم ډېر دغه کوي چې هغه لکه شعر او شاعري، افسانې، ناولونه، فلان چې دا اکثره وخت کې موږ تاسې ګورو چې د ځوانانو وخت ضایع کوي. په خپل ځای باندې دا صحیح د فواید هم لري، خو زیاتره وخت کې علمي کتابونو په ځای باندې دا کتابونه ځوانان لولي. وجه چې شاید وجه دا ده چې علمي کتابونه ورته نشته ده، ډېر کم دي. بیا یو بل مهم سوال زما ذهن ته دا و چې ګوره په تېر 40 کلن دور کې انقلاب تېر شو د کمونیزم. د کمونیزم په خلاف باندې 10 لکه افغانان شهیدان شول. هغوی تاسو په کمونیزم باندې په پښتو ژبه کې 2 کتابه ښودلی شي چې صحیح ردې کړی، 2 کتابه چې یو ایډیالوژي په خلاف باندې 10 لکه افغانان شهیدان کیږي، د هماغه ایډیالوژي په علمي رد باندې 2 کتابه نشته ده. دا علمي کمزورتیا نه ده. همدغه راز الحاد هم بیا تقریبا د امریکا او د مؤسساتو مختلفو هیوادونو دا کوششونه چې دلته په مختلفو طریقو باندې کار وکړلی شي، خو د الحاد په خلاف باندې داسې کتاب نو چې په هغې کې دي ابتدایي بحثونه شوي، ځوانانو ته اړتیا وه یا ځوانان غوښتل چې هغه په دې باره کې مطالعه وکړي، نو ځکه ما کتاب ولیکه. به ډېر ښه ماشاءالله کتاب ما لوستی دی، واقعا مفید دی، الله تاجر درکړي. یو دلیل دا خلکو ته ورکړه چې ولې ستا کتاب باید خلک ولولي، فقط یو دلیل. خلک باید چې په ایډیالوژي باندې پوهېدلو دپاره، د یوې ایډیا رد کولو دپاره باید چې په هغه ایډیا باندې پوه شي. لکه ته که غواړې چې الحاد رد کړې نو باید چې ته الحاد وپېژنې. ډېر ځوانان غواړي دلته شوق ورسره ایماني جذبه شته، خو د رد کولو هغه منهج او طریقه باندې نه پوهېږي. نو دغه کتاب لوستلو کې یو ځوان ته دا فایده کېدلی شي چې هغه د الحاد په خلاف باندې کار وکړلی شي او هغه ابتدایي سټپس واخیستلی شي. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې ډېر خلک په دې فکر کې چې ما اسلامیات لوستي دي، فقه او عقیده مې لوستې ده، دې دپاره کوشش کوم چې الحاد په باره کې خبرې وکړم. لیکن الحاد جدا یو مکتب دی چې ته باید ولولي، خلکو سره شریک کې بحث وکړي، خپل نظریات په جنگ میدان کې، د ډیبیټ په میدان کې، امتحان کې چې څنګه زه بېرته ریفیوټ کېدای شي نشم کېدلی. فقط چې ته اسلامیات او عربي او قرآن باندې پوهېږي دې معنا نه ده ته کولی شي ملحد سره یو څوک چې کمونیست سیکولر ته سره هم بحث وکړي، ځکه دا سبجیکټ مکمل جدا دی. او دې دپاره چې انشاءالله په دې موضوعات باندې پوه شئ، پښتو ژبه باندې کتاب تاسو لوستلی شئ. د الحاد اخرنی پړاو فکر چې وروستی پړاو موضوع ده.